نن زموږ ویډیو د دې باره کې د څنګه کولی شو د سولر یعنې شمسي په واسطه د شپې برق هم جوړولی شو. لکه څرنګه چې تاسې د شمسي څخه د ورځې ګټه اخلئ، بیټرۍ پرې چارج کوئ، ګروپ ځینې لګوئ، پکۍ ځینې چالانوئ او داسې نوره ګټه ځینې اخیستی شئ. دغسې تاسې کولی شئ چې د شپې هم تاسې د شمسي په واسطه بیټرۍ هم چارج کړئ، ګروپ هم ولګوئ، پکۍ هم ورڅخه چالان کړئ په درې طریقو باندې. دغه درې طریقې تاسې ته په دغه ویډیو کې نن ښایم. په دغه لنډه ویډیو کې مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم تاسې زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر وخت تاسې ته داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوو، معلومات جوړوو او نوي معلومات تاسې سره پیدا کوو. ویډیو لایک کړئ، زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې پورې ورسیږي. راځئ ویډیو شروع کوو چې څرنګه کولی شو د شمسي په واسطه سولر یعنې شمسي په واسطه د شپې برق جوړ کړو او بیټرۍ پرې چارج کړو او نوره ګټه ورڅخه واخلو. راځو د ویډیو په طرف چې دغه طریقه څنګه کاروو. نو ما د یوې شمسي په اندازه چې څومره یو شمسي غټوالی لري په هغه اندازه شمع ایښې دي. زه به دغه شمع ټولې رڼا کړمه. شمع مې ټولې رڼا کړې. نو اوس په دغو شمعو یعنې د شمعو د رڼا د پاسه زه شمسي یعنې سولر ږدم تر څو په دې شمسي باندې رڼا ولګېږي. نو اوس به وګورم چې آیا برق جوړوي نه جوړوي د اور له رڼا څخه. او تاسې ولیدو یعنې ګروپ لګولی شئ، بیټرۍ چارج کولی شئ، یو پکۍ پرې لګولی شئ، هر قسم ګټه ورڅخه اخیستلی شئ له دغه برق څخه. یوازې دغسې نه چې تاسې دغه طریقه استعمال کړئ لکه ما. دا خو لا ښه طریقه ده چې یوازې د اور رڼا پرې ولګېږي په شمسي باندې د اور، نو بس شمسي برق جوړوي. نو نورې دوه طریقې دغه دي. تاسې کولی شئ د ژوندي برق څخه یعنې تاسې یو ګروپ ولګوئ، یعنې یو یا دوه ګروپان ولګوئ، نو د هغو برق رڼا ډېره تیزه وي کوم چې ژوندی برق وي. نو هغه څرنګه چې دغه اور یعنې شمع سولر ته نږدې بلې کړې وي او برق څخه جوړ شو، داسې کولی شئ تاسې د یوې شمسي ته نږدې ګروپ ولګوئ. نو هغه شمسي دومره برق جوړوي چې بیټرۍ هم پرې چارج کولی شي، د ګروپانو خرڅه یعنې ګروپان چې څومره برق مصرفوي هغه هم درته پوره کولی شي، یعنې اضافه برق هم جوړولی شي. او بله طریقه یې دغه ده، تاسې کولی شئ د یوې بیټرۍ څخه ګروپ ولګوئ، یو یا دوه ګروپان د شمسي یا سولر خواته. نو هغه سولر دومره برق جوړوي چې هغه ګروپانو څومره برق مصرفوي هغه هم پوره کوي او بیټرۍ ته نور اضافه برق هم جمع کولی شي. تاسې کولی شئ بیټرۍ پرې چارج کولی شئ، یو پکۍ هم ورڅخه لګولی شئ، نوره ګټه هم ورڅخه اخیستلی شئ. نو ما یوه اسانه یو ساده طریقه تاسې سره اخیستې وه تر څو دغه ویډیو اوږده نه شي. نو دغه دوه طریقې تاسې کولی شئ له یو ژوندي برق څخه، د مړه برق څخه، او کولی شئ د یوې د اور څخه یعنې شمسي څخه د شمع څخه تاسې برق جوړولی شئ. د اور رڼا چې خالي په شمسي ولګېږي، شمع فرض نه دي چې تاسې کولی شئ یوازې یو شمع راخلئ. د لرګي اور هم کولی شئ چې تاسې د شپې برق ورڅخه جوړولی شئ. د شمسي خواته چې د اور رڼا یوازې په شمسي ولګېږي، نو کولی شئ یو ګروپ هم پرې رڼا کړئ، یو بیټرۍ هم پرې چارج کولی شئ، پکۍ هم ورڅخه لګولی شئ. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو خدای په امان.